الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف اللهم صل على سيدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ته فرمائی کہ والذی نفسی بیدہ زما د هغې ذات باندې قسم وي د چا په دست قدرت کې زما نفس دی، یعنې زما د نفس اختیار د هغه په لاس کې دی، زما د ټولو کارونو مختیار هغه الله دی. لو علمتم ما اعلمو چې کوم شي باندې زه پوهېږم او تاسو هغې باندې پوه شئ لبکیتم کثیرا تاسو به ډېر وژاړئ ولضحکتم قلیلا او ډېر کم به وخاندئ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د آخرت باره کې یا د الله د عذابونو باره کې څومره معلومات الله پاک مال راکړي دي او زه په کومو شیزونو پوهېږم هغه شیزونه باید تاسو هم پوه شئ، بیا به ستاسو ژړاګانې زیاتې وي او خنداګانې چې دی دا به کمې وي. قرآن کریم کی اللہ فرمائی فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. دے مسلمانانو ته ووایه امتیانو ته دوی د خندا لږه کوي او ژړا د زیاته کوي. دنیا کې د خنداګانې نه کوي او ژړا د زیاته کوي، خپل مقصرات خپل ګناهونه عاجزان ته وړاندې کوي او په خپلو ګناهونو دوی ژړا کوي. بعض علماء د دې آیت ترجمه کوي چې فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. لږ دې وخاندي دنیا کې، آخرت کې به ډېر وژاړي. دنیا عمر داسې دی دا ختمېدونکی دی، د هر څومره زیات عمر وي دا عمر ختمېدونکی دی. د دنیا عمر د آخرت د عمر مقابله کې اقل القلیل دی، دا ډېر زیات کم دی. دې وجې نه الله فرمایي چې فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، دا لږه زمانه دی خو دوی وخاندي دنیا کې دی، د دنیا په نعمتونو دې خوشحالی واخلي او په دې کې دوی خوشحالي اختیار کړي. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا او بیا به دوی آخر کې ډېر وژاړي. ژړا یو ډېر لوی صفت دی چې الله پاک یې په چا کې پیدا کړي. دا د رقت قلبي د وجې نه چې کله خوف خداوندي د الله پاک یره دا د مسلمان پړه کې زیات شي
او بیا خامخا انسان چې دی هغه ژړا کوي. مولانا روم یو ډېر لوی عارف بالله عالم تېر شوی دی، یو د پارسي زبان ډېر لوی شاعر هم و، د فارسي د ژبې یو ماهر هم و، ورسره د علم ظاهري سره علم باطنی چې کوم دی دا هم و. شمس تبریز رحمت الله تعالی دا د مولانا روم چې کوم دی شاګرد و، استاد و، او حقیقي ویلي ما یو مولانا روم سره دا خطره به چې د زه ریاضت اختیار کم دا ظاهري علم به زمانه ختم شي. هغه ته یې ګبراوي کما ستا ظاهري علم چې دی دا ریاضت سره ختمېږي نه، دې ریاضت سره به ستا ظاهري علم چې دی دا به قوي او مضبوط شي. وایي دا هغه څومره کتابخانه چې وه او شمس تبریز صاحب راواغسته او دریاب ته یې وغورځوله، بیا یې لاس کته کړ او هغه کتابخانه د کتابونو په چپړه سره وباسله، دریاب سمندر کې غورځولې وه او هغې باندې هېڅ اثر نه و کړی. هغه وخت کې هغه یو شعر وی د صد کتاب و صد درخت در نار کن سینه را از عشق او گلزار کن. د سل کتابونه او سل پاڼې دا اور ته وغورځوه، سینه را از عشق او گلزار کن. دا خپله سینه د الله د عشق نه یو باغچه جوړه کړه. پته ولګېده علم باطني کې دومره طاقت دی. زما سالمه کتابخانه یې دریاب سمندر ته وغورځوله او بیا یې ما له اوچه کړه څه واپس راواغېسته. هغه یو شعر وی مولوی هرگز نشد مولای روم، مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشد. مولانا روم هغه پورې مولانا روم نه و تر څو پورې دا د شمس تبریز رحمت الله علیه په دایره کې دننه ننوتی نه و. چې کله د هغه په دایره د بیعت کې ننوته نو هر ایمانه مولانا جوړ شو. هغه دنیا روم کې خو د دنیا علما ملیانو دی مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشد. مولانا روم هغه پورې مولانا نو د څو پورې د شمس تبریز غلام نه وګرځېدلی. نو ځکه ما تاسو حضور پاک علیه السلام فرمایي والله الذي نفسي بيده لو علمتم وأعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم كثيرا. مولانا روم یو واقعات ذکر کوي، هغه وایي اے خوشا اے کہ خواہی کز بلا جان را خری جان خود را در تضرع آوری. ایس اغه سړیا که ته غواړې چې د خپل ځان د مصایبو او د تکلیفونو د آخرت نه بچ کم جان خود را در تضرع آوری. د خپل ځان د الله په عبدیت کې د الله بندګۍ کې راوړه، ځان کې تواضع پیدا کا، عاجزي اختیار کا، د بنده چې کوم شان دی هغه شان باندې ځان چې دی رنګ کا. ایک خواهی کس بلا جان را خری جان خود را در تضرع آوری با تضرع باش تا شادان شوی گریه کن تابع دها خندا شوی. بھائی با تضرع باش تا شادان شوی عجزه سره اوسه دې ته پاره چې خوشحاله شي.
تواضع کې عاجزۍ کې خوشحالي ده ته تواضع سره د سره و د تا شاده شوي غیر یکن تابع ده خندا شوي بھئی الله ته جړه کوه چې بغیر د خبرو د خندا نه ته به خندا شي چې هر وخت ته بیا په خندا کې خاندې ګډې بزرګان مړ شي هغې خلک هغه په حالت تبسم کې دی مسکۍ دی ته به مړ شي هغه تبسم هغه مسکیوالی به تا کې پاتې بیا فرمایي اے خوشا چشمے کے آب گریان اوس بے ہمائے دل کے آب ریان اوس اگا سمرا مبارک سترگی دی بے ہما اگا سترگی دیر مبارک دی اے خوشا چشمے کے آب گریان اوس اگا سترگی سمرا دیر مبارک دی شغا اللہ تجاوی داغا سترگی دیر مبارک سترگی دی دا اللہ اللہ تجاری اوے ہماری دن کے آبریان اوس اگر زر دیر مبارک تے چی اگدن دا اللہ پہ عشق باندی ریت تے کم زر چی اگدن اندرون دا دا اللہ پہ عشق باندی ریت تے او سزیدہ لدے دا دیر مبارک ردے اب یا فرمائی آخری ارخند ایما آخری ارگری ایما خند است مرد آخر بھی مبارک بند است آخری ارگری ایما خند است ویانرو فرمائی زمانگا دا آر جڑا عاقبت خندا دا دنیا کے اجاڑے کچھ بخا مخا خان دکھا زمان دا آر جڑا عاقبت تیرے انجام آگا خندا دا اور جب دنیا کے اجاڑے آخرت کے بخا مخا خان دے ماتا استوی یہ بے سمجھ کا فرمائی لو والذی نفسی بیدی لو علمتم ما اعلمو لبقیتم او کثیرا ولضحکتم کثیرا تاسو کم شدونا چه ماتا معلوم دی اگر مات تقریبا تاسو کوئی شئی بیا با تاسو دیر جاڑی او لگ بچے کندے سدے دا بخان دی برنا چلاسی رحمت اللہ علیہ آمی بزرگ دے اسم با غالبان بقید حیات تے اقتباط غالب ترے اگر فرمائی گرا چلاسی خواب در حجرہ حرام اس چلاسی خواب در حجرہ حرام اس شبی ہجری بفریادی صحب اے چلاسی اگا شپگی چی اللہ نے ملاوی گی اللہ سر دے جوڑ ڈرا دی ویسال لگی اللہ سر داغا شپگی ہو دگی گا ما داغا شپگ پا جڑا باندے دا سار کا چلاسی خواب در حجرہ حرامس شبی ہجری بفریادی صحب اگا شپگی چی اللہ نے ملاوی گی داغا شپا پا خوب مپورا کولا داغا شپا شوگیرہ باندے سبا کا جڑا باندے سکا دا سبا کا او بیا اگا فرمائی کاش عشق ما دریا بودی تان سارے دل باز واو بودی کاش عشق ما دریا بودی کاش کی زما دا اوخ کے سمندر پشان تلے یعنی زمان پا دیسترگو کے دمر عبوے لکا سنگ جب پا سمندر کے عبو دی او داغا ما دا اوخ کے داغا عبو سمرا پسترگو کی موجود بھی دا ما شپا ورز اللہ تا یولے او دا اخپلی اوخ کی من اللہ دا راجو پولے حدیث پاک کرا دی کہ کم از اوخ کا آدھ انسان دسترگنا اللہ دے پریوتا تت غضب الرب دا اوخ کا معمولی اوخ کا دا دے کہ اللہ تمہارا طاقت دکھے دے دا اللہ غضب تے دے اغمڑے کا یو ساس کے دے اوخ کی یا غستر کی نا اوغر دی کی حدیث سرد اللہ پاک
غضب او قهر کې دا ختمېږي. بل حدیث پاک کې راځي لن يلج النار احد بقى من خشية الله حتى يعود اللبن في الذرة. کم سړی چې د الله د یری اجاړي هغه ګټ کې ناشته او د خپل ګناهونو تصور وکړي ما نه خو دومره زیات ګناهونه د شپه ورځ کې کېږي او بیا دې په خپلو ګناهونو باندې اجاړي او د سترګو نه یې اوښکه تویږي دی به چېرې هم جهنم ته لاړ نه شي. هغې پورې نبي صاحب ته تعلیق بالمحال کوي هغې پورې چې کله ته د میخې د غوا د بیزې د غلام نه پی اوله شي هغه لوښي کې راوغورځېږي او بیا دغه پی دغې غلام ته دغې لوښي نه په خپله نه خېږي څنګه دغې پی وختل د غلام ته دوباره ممکن نه دي. دغه شان هغه انسان چې هغه د الله پاک ډېر نه جاړي الله ته دی به الله پاک جهنم ته نه بیایي. نوح علیه السلام ته نوح ولې وایي د خپل نوم عبدالغفار دی خو دا نوح چې هغه ته وایي نوح علیه السلام به د الله د یاره نه دومره جړل د هغه په دې مخ باندې داسې د اوبو نښې جوړې شوي لکه څنګه چې یو ځای کې اوبه بهیږي یو پرخه باندې یا ځمکه باندې اوبه بهیږي او هغه اوبه هلته نښه پرېږدي هلته چې کومې زنګ راشي دغه شان د نوح علیه السلام په مخ مبارک کې د هغې جړه آثار چې وو علامات دا موجود وو. جړه یو ډېر لوی بهترین عمل دی چې اصل دا هغه وخت کېږي چې سړی کله خلوت کې ناست وي او د خپلو ګناهونو تصور وکړي یاره ما نه دومره ګناهونه شوي دي او که دا الله معاف نه کړي نو بس څنګه کوم څه به کوم الله پاک او دې وژاړي الله ګناهونه هم چې دی هغه معاف کړي. او الله ډېر کریم ذات دی. یو بزرګ فرمایي یا رب ان عظمت ذنوبی کثرة لقد علمت بأن عفوك أعظم. خدای ما ته خو پته ده چې زما خو ډېر زیات ګناهونه دي ما نه خو دومره ګناهونه شوي چې هغې د هغې حد نشي. ولقد علمت بأن عفوك أعظم ما ته پته ده چې ستا هغه عفو زما د ګناهونو نه زیاته ده زما ګناهونه زیات دي نو ستا عفو چې ده هغه زما د ګناهونو نه زیاته ده. ان كان لا يرجوك الا محسن فمن الذي يدعو ويبير المجرم. استانه صرف د مغفرت او د بخښنې توقع نیک سړی وکړي حسین نیکوکار دی هغه دغه تمه کوي چې لکه زه خو لمونځونه کوم عبادات کوم الله به مې بخښي. هغه انسان چې هغه ګناهګار دی مجرم دی هغه به چا نه پناه حاصلوي. محسن خو تا ته په تمه دی هغه سړی چې هغه دغه صحیح حسنات نشته دا ګناهونه نشته نو خدایه هغه به چا نه پناه حاصلوي او هغه خامخا الله تا نه پناه حاصلوي. ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم. خدایه ما سره خو بل څه نشته زما د امید چې دی هغه ستا هغې نیکې عفو ته دی او بالله چې زه وکړم په ګناهګار یم مسلمان یم په دغه حیثیت باندې چې زه مسلمان یم او ګناهګار یم ستا د عفو یم امیدوار یم. لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد الله د رحمت ته نه امیده کېږي ما الله پاک به تمام ګناهونه دا معاف کړي. الله پاک انسان باندې رحم کوي. کله چې انسان الله پاک د رحمت طلبګار شي یو سړی د الله د رحمت سوال نه کوي یو سړی اوږه دی او دې مجلس ته راغی یا تږی دی او دلته موږ کېږي چاته د اوبو د چا نه د اوبو مطالبه نه کوي چې زه تږی ماله اوبه راکړي زه اوږې ماله خوراک راکړي هسې د هغه انسان د حال نه څوک څه خبر دي کم از کم دی به سوال کوي او چا نه به سوال کوي هغه به دغه ضروریات پوره کوي.
تک شان انسان بات اللہ تک خپل ګناهونه باندې کوي، الله نه به عفو سوال کوي، الله به چې کوم ګناهونه معاف کوي.